آیا ولسمشر غني افغانستان پریږدي او کاناډا ته ځي او کاناډا سیاسي پناه ورکوي؟ حقیقت څه ده؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کاناډا د صدر اعظم جسټن ټروډو سره ټلیفوني خبرې وکړې. له دغه خبرو وروسته ټویټر کې داسې اوازې خپرې شوې چې د کاناډا صدر اعظم ولسمشر غني ته د سیاسي پناه ورکولو خبره کړې. دغه راز د ولسمشر د ویان مرستیالې فاطمه مورچل اړوند یو ټویټ لاس په لاس کیږي چې پکې راغلی جسټن ټروډو د افغانستان ولسمشر ته نورو وختونو په پرتله اوس افغانستان تاسو ته ډیره اړتیا لري. زه به ډیره خوشحاله شم چې یوه ورځ تاسو کاناډا کې وګورم. دلته د زیربناو رغونو او بیا رغونو په برخه کې جناب علي ته تل اړتیا لیدل کیږي. په هر حال دغه ټویټونه په ډیر کم وخت کې ډیر زیات وشول، خو اصلي حقیقت دا دی چې فاطمه مورچل په نوم دغه اکاونټ جعلي دی او نه هم د کاناډا د صدر اعظم او ولسمشر غني په منځ کې کاناډا ته د ولسمشر غني د ورتلو او سیاسي پناه خبره شوې. د ارګ له لوري د ټروډو او غني ټلیفوني خبرو په اړه په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې د کاناډا لومړي وزیر په افغانستان کې د نامنۍ پر ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه موږ په افغانستان کې د یوې داسې سولې ملاتړ کوو چې دغه هېواد باثباته او خپلواک وي او د ولسواکۍ نظام ولري. خبرپاڼه لیکي دواړو لورو د ناټو د دفاع وزیرانو کنفرانس په اړه چې د فبرورۍ په میاشت کې په بروکسل کې جوړیږي خبرې وکړې او ویې ویل چې په دغه کنفرانس کې باید د افغانستان لپاره یو ګډ او همغږی سیاست رامنځته شي تر څو د سولې خبرې یو مطلوب هدف ته ورسیږي. په هر حال وروستیو کې ځینو موضوعاتو ته ډیره هوا ورکول کیږي او دا چې د افغانستان د خلکو د پوهاوي کچه یو څه کمه ده ډیر ژر باور پرې کوي. په کار ده چې جعلي او مستعار اکاونټونه چې په ټویټر او فیسبوک کې وتړل شي. په هر حال تاسو دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بل ویډیو مې په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.